په پاکستان کې د افغانستان سفارت وايي اسلام آباد کې د هغو کسانو په ګډون 800 افغانان نیول شوي چې معتبره ویزې او هلته په قانوني ډول د پاتې کېدو کارتونه هم لري. دغه سفارت د پاکستان پر دغه ګام او هلته د میشتو افغانانو د بې ځایه نیونې، د هغوی د کورونو پر تالاشي کولو او له هغوی د پیسو په اخیستلو ژوره خواشیني څرګنده کړې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې هلته د سرګردانه افغان کورنیو او ماشومانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. سفارت همداراز د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یا UNHCR او د بشري حقوقو له بنسټونو غوښتنه کړې چې دغه نیونو د مخنیوي لپاره د ژر مداخله وکړي. په ورته مهال د پاکستان حکومت سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې په قانوني توګه د ثبت شوو افغان کډوالو د POR کارتونو موده یې شاوخوا 6 میاشتې یعنې د روان کال د جون تر 13 نیټې غځولې ده. NOC او POR د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته هلته د قانوني اوسېدو جواز ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې کم زیات 2.2 میلیونه اسناد لرونکي افغان کډوال میشت دي چې له دې شمېرې 1.3 میلیونه د POR او نږدې 900,000 د ACC کارتونه لري.